بر محمد اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. کریم پروردگار حسین مولا غام کې د لږه ژړا آه و فغان ټولو تاسو نه خپل عظیمي برګاه کې قبول و منظور وګرځولی که یو بل صلوات واستوئ محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ټول کائنات کې عادل حکومت رتللې دپاره پروردگار علم زمن مولا ظهور کی تعجیل وکي یو بل صلوات واستوئ محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال امام جعفر الصادق علیہ علی فتحیت وثنا: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع للہ وللرسول ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. صلوات واستوئ محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سامعین کرام، انم ورځ دی منصوبه دی علمدار کربلا سره، منصوبه دی عظیم ذات سره چې هغه خپلې زمانې کې دوستانو اطاعت و بندگی نه علاوه تاریخ هیڅ د علمدار کربلا هغه نه ښیي. هر یو قدم باندې علمدار کربلا مطیع دی خپل رب ته، هر یو قدم باندې علمدار کربلا مطیع دی رسول الله ته، هر یو قدم باندې علمدار کربلا مطیع دی امیر المؤمنین ته، هر یو قدم باندې علمدار کربلا مطیع دی مولا حسن مجتبی ته. علمدار کربلا زندگی اطاعت کې د حسین مولا تیره شوه دوستانو. سوره د امام اولاد دی، هغه معصوم نه دي دوستانو. هغوی دپاره کومې زیارتنامې دي چې هغه معصوم نه ذکر شوي دي، اهل بیتو نه ذکر شوي دي. هغوی کې یو علمدار کربلا دی چې د هغه زیارتي شپږم مولا ویلي دی. نور څومره امامزدګان دي، تاسو زیاراتو ته لاړ وئ، ډېر زیات امامزدګان دي، هغوی ته کومه زیارتي لیکلي شوي دی هغه عام کوم مرسوم ښه الفاظ دي مغو سره هغوی ته سلام شوی. خو علمدار کربلا دپاره زیارتي شپږم مولا ویلي دی، هغه ذکر کړی دی. او یو ورمنې بیبي معصومه سلام الله علیها زیارتي کومه دی، هغه معصوم نه دی. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل. دوستانو دغه زیارتي کې شپږم مولا د علمدار کربلا فضایل بیانوي. اول فضایل بیانوي کومو الفاظو سره: السلام علیک ایها العبد صالح. ما سلام وی عبد صالح باندې. عبد صالح دوستانو الله پته لګیږي چې عبد صالح لغوندې کې وضاحت وشي و قرآن ته مراجعه وشي چې عبد صالح کوم مقام لري، د کوم یو مقام دی چې شپږم مولا علمدار کربلا ته د الفاظ څه شی کو استعمال کو، د کوم یو مقام دی. سترګې وغړو، انبیاو کې اټول انبیا عظمت لري، عظیم دي، خو انبیاو کې شان و شوکت و دبدبې حوالې سره ظاهری حتی حکومت حوالې سره ټولو نه قوي ترین حکومت و دبدبه کومه وه هغه د حضرت سلیمان پیغمبر و. یعنی هغه نبی د خدای و، خو داسې نبی د خدای نورو انبیاو زندګۍ تقریبا مظلومه تیره شوې دی، خو د حضرت سلیمان پیغمبر زندګۍ کومه دی هغه یو طاقتور حکومت او سره او نبوت سره سره هغه باوجود هغه زندگی کې سوچ وکا چې یغه لخر کې د حضرت سلیمان پیغمبر انسانان ورکی دي، جن ورکی دي، حتی مرغیا ورکی موجودی دي. هذه لخر ساره جنیانا د لخر ساره و دو ساره تاریخ کې ایچ تا دسه
لخکار داسې مثلا هغه تخت هوا کې چې پاسه ورباندې مرغۍ روانې وي او لخکار یې کله چې حتی صفونو منظم کولو دپاره غاک کېږي چې صبر وکړي مخته خلک چې ما که ورځ ته څه شی شي راورسېږي. یعنې دوره عظیمه دبدبه لري. دغې عظیمې دبدبې نه زیات نبوات عظمت لري. بیا یې چې کله وادي نمل باندې راغلو حضرت سلیمان پیغمبر میږي کوم وو هغې وادی کې ډېر زیات وو. کوم مشر میږی و هغه غاږ وکړو چې د سلیمان پیغمبر لښکر راغلو خپلو اندم کې ټول څه شی شوی خپلو پناهګاهو ته نوز. سلیمان پیغمبر د هغه خبره واورېد چونکې خدای دا طاقت ورکړی و هر یو نبي سره بهر کې طاقت شته دی خو سلیمان پیغمبر چونکې سروکار هغه سره و حیواناتو سره و په ژبې او سره پیدو. یې چې مغه ټایم کې یې چې سلیمان پیغمبر وخندېدو او هغه د بعد خندي د بعد پروردگار عالم ته یې چې پروردگار ما ته توفیق راکړي چې د کوم نعمت تو ما ته راکړی دی ما پلار ته در کړی دی والدینو ته ورکړی زه دې شکریا ادا کړو. هغه د بعد یې چې پروردگار ما ته توفیق راکړي چې زه عمل صالح څه شی کوم انجام کوم. سلیمان نبی دی معصوم دی و هغه د بعد ورته یې وادخلني برحمتک فی عبادک صالحین. پروردگارا ما ایتا صالح بندگانو کې مڅ شي کې داخل کی یعنی صالح بندگانو زمره کې ما راولي. پس یعنی عباد صالحین کوم دي دا ډېر عظیمه مرتبه ده. ځکه علمدار کربلا ته امام جعفر صادق علیه السلام دغه الفاظ سره څه شوی دی هغه مخاطب شوی دی یا ایها العبد صالح. هغه د بعد ورته المطیع لله ولرسول ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. یعنی داسې سلام ورته کوي چې ټولې دنیا ته یې ښیي علمدار عظمت کوم و هغه دې وجې نه و چې هغه مطیع د پروردګار عالم و هغه مطیع د رسول الله و هغه مطیع د علی مرتضی و هغه مطیع د مولا حسن مجتبی و هغه مطیع د حسین مولا و. دوستانو داسې اطاعت تاسو په علمدار کربلا چې تا خطبه نه وي اورېدلې. هغه صاحب تشریف فرما دی مجلس اندي کړی خو ډېر خوند به کړی. د علمدار کربلا چې تا خطبه نشته چې ته خطبه ویلې وي علمدار کربلا چې ته مثلا تقریر کړی وي چې ته کړی علمدار کربلا به چې ته ونکس واندا دلیل دی دغه خبره باندې چې خطبه یې نشته ویلې دینه مخ کې مولا علی مرتضی علیه الاف تحیت و ثنا مولانا صلوات و اللهم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجه. خود مولا علی مرتضی هم یو ډاکټر عبدالفتاح د مصر یو ډاکټر دی هغه مولا علی مرتضی باره کې یو کتاب لیکلی دی چې غدیر نه ډېره ښه روغه دفاع کړې دی. اهل سنت تقریبا کافي شوریا ورباندې ورسره کړی. هغه ایران ته دعوت شو هغه مفتح آیت الله مفتح هغه دعوت کړی دی چې شکریا یې ادا کوم. هغه د بعد آیت الله مرتضی حایري هغه ورته راغلی چې رهبر معظمه یې هغه کې زاو سره ملاو شوی یم ډاکټر عبدالفتاح سره چونکې مولا علی علیه السلام نے یو بهترین کتاب لیکلی دی و بهترینه دفاع یې کړې دی و کوم ادبي ژبه ورکې استعمال دی هغه یې ډېره عظیم المرتبه دغه سره دی یعنی یو علمي حیثیت لري. دوی هغه نه تجلیل وکړو یی څه آیت الله مرتضی مطهري دې ته نه پښتنه وکړه حایري څه عبدالفتاح د مولا علی علیه السلام چې ته داسې خطبه د ولې ده چې هغه پیغمبر زمانې کې چې ته ویلي وي توجه ما سره دی که نه چې ته داسې خطبه دې واورېده چې هغه پیغمبر زمانې کې ویلي وي هغه ودیسه نه ودیسه پاته ته شته څه ویلې زای نه ما ته پاته نشته چې د پیغمبر زمانې کې علی مرتضی خطبه ویلې نه ویله هدا ودیسه چونکې علی مرتضی مطیع د رسول الله هغه چې تا ژبه نه خلاصال
هغه صرف چې کولو انتظار کولو، څه حکم وشي هغه باندې چې وشي عمل وشي. د مولا علی علیه السلام اول خطبه پیغمبر وفات نه تقریبا 8 ورځې بعد اولینه خطبه د علی مرتضی دی. دینه مخکې د علی مرتضی هغه د علم څه د علم حیثیت دا اوس مولا علی علیه السلام خپل لا يرق الی طیر اما د علمی حیثیت خود سي د انسان فکر کوم پرواز د غساره رته رسیدای نشي. یعنی هغه باوجود علی مرتضی خطبه نه یی ویلی نه یی دی وجه نه رسول الله شتا کا رسول الله چونکه عظمت در زیاته س علی مرتضی اټولو علمونو سره سلونی سلونی قبل ان تفقدونی دعوی سره بالکل خاموش، چونکه رسول الله شتا ده امور مغلوس کی دی هغه څنګه حکم کوي علی مرتضی اور باندې څه شي کوي عمل کوي. اندیشون سره علمدار کربلا یاد، چونکه هغه زندگی چو اسه تیرا کا امیر المؤمنین سے زندگی تیرا کا هغه د بعد مولا حسن مجتبی سره تیرا کا هغه د بعد حسین مولا سره تیرا کا. همیشه څه شی وکړو، همیشه مثلا اطاعت او انتظار وکړو، څه حکم متوشي مغه باندې علمدار کربلا څه شی وکي اعمال ور باندې وکي. ازګي المطيع لله وللرسول ولامير المؤمنين وللحسن والحسين، یعنی خود دا اطاعت کوم دي دوړه راغټه خبره ده دوستانو. حسین مولا کربلا ته رسی ابن عباس او سره یې ماڅه محمد حنیفیه بزرګورا مشورې ورکي اټولو ته رسی چې ته د علمدار کربلا مشوره ونکسي. توجه مده کنه علمدار کربلا خوب علمدار کربلا خو دا ویلې شو کنه زاد علی زوایم ها زیا علی زوایم زاد چی وایم خو هیڅ نه یی ویلې نه یی چونکه هغه موتی د حسین مولا هیڅ نه یی چوکو ته مشوره ورکي ماڅه چوکو ته هیڅ نه بل طرف ته لاړ شه چوکو ته یو مشوره چوک بل مشوره خو علمدار کربلا حتی مشوره یا نه ورکي. توجه مده کنه ویلی نه ورکی اندی وجه نه ورکی نه دا امام معصوم دی دی ته مشوره نه ورکی دی به چی کوي اطاعت وکي. علمدار کربلا اطاعت کولو دوستان ځکه چې تا تاریخ کې نه خې علمدار کربلا او ته ویلی زما ګران اوروره رسا کربلا ته نه زوخیان در سره دی خلخانه سره بل ته نه چې ته تاریخ کې ونکس. دا د مولا د شپږم مولا د علمدار کربلا د زیارتي جملې دي چې هغه نه د علمدار کربلا کوم عظمت کوم مقام دی هغه پته نه لګيږي دوستانو. صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. و خود اطاعت و بندگی د خدای کومه دی دعا دور عظمت ته دوستانو. علی مرتضی زندگی کې سترګې وغړه مولا علی علیه السلام خو هر قدم باندې زندگی کوم قدم خاصه دی هغه د فضیلت عظیم معیار باندې قائم دی هر یو قدم. خو کچېری هغه زندگی کې ته فخر وکسې د هغه زندگی کې هغه څه کوم شی باندې فخر کوي هغه څه شی باندې کوي دوستانو. مولا علی علیه السلام نه خپل علم ورکی کړه بیان کړه دی نه خپل شجاعت ورکی بیان کړه دی. مولا علی علیه السلام نه خپل سخاوت ورکی بیان کړه دی. در حالی کې د ټول صفاتونو هغه مقام باندې اوس هغه انسان فکر او ته نه رسی. خو که خپل ځان د پر باعث عزت بللې دی مولا علی علیه السلام هغه چې بللې دی الهی کفا بعزا ان اكون لك عبدا. خدای ما عزت د پر انده کفیر زه ته څه شایم بندایم. دوستانو دا ډیره غوټه عظیمه براخه دي یو انسان د بندګۍ هغه معیار نه رسیدلی هغه بیا بل هیڅ شي کې ځان د پر عزت نه کسی هغه صرف اور صرف عزت کسی د الله رب العزت بندګۍ کې کسی و فخر څه شي باندې کوي و بیا مولا علی علیه السلام مو د پاره فخر داري چې ته معرب یې فخر ز په دغه خبرې کوم بل یو صفات باندې فخر نه کوي. فخر په دغه خبرې کې ز پروردگار ته غوند کې رب لروم دغه باندې ز څه شي کوم فخر کوم. بس ځکه شپږم مولا د الفاظ استعمال کړی دي علمدار کربلا عظمت او فضیلت هغه کې هغه د بعد به څه یي اشهد لك بالتسلیم والتصدیق والوفاء. شپږم مولا یې ز گواهی ورکوم شپږم مولا یې ز گواهی ورکوم علمدار په باره کې ز گواهی ورکوم بالتسلیم هغه څه شی وو هغه تسلیم هغه سر خامو چاته سر خامو هغه الله رسول
خپل زمانه امام ته هغه سار څه شو خام یو ځای کې توره ربستري دی یو ځای کې روبسته دوستان هغه ټوله نه روته توره کله چې مولا حسن مجتبی جنازه نه غشو بران شروع شو علمدار کربلا توره څنګه روبسته نیام نه ویلا مولا حسین تو ویلا ما علمدار رو توره کې ویلا دوباره ای توره کې اقوات څنګه حکم کوي درالی کې سترګو نه وخیتلې دوستانو چوک څه زوراور وي هغه د ټولو نه ګران کاردار خپل تکات به وجود هغه صبر وکي د ټولو نه غوټ سخت کاراندار زورور سړی د ټولو نه آسان کار څه شي هغه زور زمیال ډیر آسان کار زورور سړی د ټولو نه ګران کار د دې هغه خپل تکات به وجود هغه څه شي وکي هغه صبر دیږي کې صرف تور رو بس کني امدار کربلا چتا تور نه دی بس چې دې تور تسلیم و دوستان هغه د بعد د امامات کومه نه منا هغه باور او تصدیق کړه دوستانو چې زندګي کې موږ ته عرض وکړو چې کله هم حسین مولا هته وړکوالی نه عجیب دستور دی علمدار کربلا وړکوالی نه وہ یہی سے وړکوالی کې حسین مولا سره دی علمدار کربلا دوره مینه دی تاریخ کې واقعیا ذکر کیږي خو تاریخی سند یار څه وي خو بعید نه دی حسین مولا وبو غوخته کمبار الوړ وبو پسې ویلا کمبار څو وبو پسې دو علمدار کربلا ډیر وړ کې ودیا منډه واغسته نه حسین مولا ته زو برو اس مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ناست خطبه ورکی مسجد کې علمدار کربلا لوړو خونی کې مور ته دی پورې وبراګه امور حسین دو بغړی علم مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ژړې دی علمدار کربلا وړو کړي مورڅ وګړو وبو جام ویر کو کله وبو جام سرا علمدار کربلا دروازه کې رانو ته مولا کله ورید مولا سترګو نو خیر روانه شوی خلکو دوی له مولا ویلی و جوړې دي علمدار کربلا څه نه دي شي اله مولا ته دی سووس نه کربلا ته و جوړې هغه وخت و جوړې څنګه ورور بل ورور د پر څنګه و برخلی هغه وخت و جوړې او دوستانو اشهد لك بالوفا یہی څه د علمدار وفا باندې شپږم مولا شهادت ورکړي وفادار ترین کاس کو هغه علمدار کربلا دوستانو وفا څنګه وا کربلا کې د علمدار کربلا کا وفات سترګې وغړې چې د علمدار کربلا اول نه دی ویلی ما حسین اور بس ز جنگ کوم پرې مګد ز جنگ کو علمدار ته حسین مولا یې ما علمدار اور پرې نه ودرېګه هغه ته چا شما ته څنګه حکم رته گئے ز پرې نه ودا علمدار کربلا ته وې لوړ شه د خنو څخه خبره وګه ز لګ مهلت نن ورځې مهلت غواړي علمدار هغه ته هغه څنګه حکم کوي ما کو دورا وفادار دی دوستانو یہی علمدار کربلا لسم شپې خیمو کې خپل وړونو سره نو درې وړونه نور او دی علمدار کربلا څه خیمه کې نو ورمنې بي زینب سلام الله علیها نقل کوي چې بیبي خیمو کې ګرځیدا ویل علمدار کربلا خیمه ته غوړی زراشي ویل څنګه نګدې شو د علمدار کربلا خپل وړونو سره نو ویل بیبي و درېدا چې موړونه د خپل مانځو کې ځای یہی څه بیبي و درېدا علمدار کربلا د خپل وړونو ته یہی څه سبا خو جنگ حتمی دی څه به کوو هغه ته یہی څه علمدار ورته مشر ورور ته څنګه حکم کوي مو ما شي کو سبا یہی څه علمدار کربلا صرف یو خبره وته ما ګران وړونو څو پرې جمدی حسین مولانا مملی زخم ونه څو پریشم دیو حسین مولا ته مملی تکلیف دوستانو څو پریشم دیو حسین مولا ته تکلیف نه دی رسیدلی یہی څه کله علمدار کربلا او حسین مولا اخیری پاتې شولو غاړي فرات نه اوبه راوړي دوستانو صرف
فرات تللی کې علمدار کربلا جنگ کړی دی. یہی څلور زره لښکر یو علمدار کربلا، یو طرف ته علمدار کربلا دی، بل طرف ته حسین مولا دی. خو بیا هدف جنگ نه دی چې وایي چې زه جنگ پسې ځم. هدف دا دی چې زه القمې ویلې ته ورسېږم، مشکای راډا کوم اوبه راوړو. هدف یې دا یہی چې کله القمې ته ورسېدو لیارې کې جنګ وکړو علمدار کربلا، څلور زره لښکر منځ کې علمدار کربلا القمې ته ورسېدو. یہی چې کله مشکای رډا کو هغه د بعد خپلو مبارکو منګولو کې اوبه راواخیسته. دوستانو یوه فارسی شاعر دی، شاعري کړي دی، شعرونه راته نه دي یاد، خو مفهوم یې دا دی چې کله یې سترګې اوبو کې وغړولې ویله د شهزاده علي اصغر وچې شنډې شاعر شاعري کې یہی چې د حسین مولا وچې شنډې ولې دی، د وړې بیبي وچې شنډې وچې شنډې ولې دی، ویل هغه د بعد یې اوبه تالې کړې. القمې نه راووتو. دوستانو القمې نه یې علمدار کربلا کله راووتو، بیا علمدار کربلا دا کوشش کولو چې ما ته چېرته خلیل یاره میلاو شي چې زه زر ځان ورسوم خیمو ته، زه زر خیمو ته ورسېږم. یہی حتی دی حده پرې فرار به کولو دې دپاره چې زه د ډاک مشکای خیمو ځکه یې چې لیارې داسې اختیار که چې کوم طرف ته خرما ډېر و علمدار کربلا په مغې لیارې شو، خو یې چې لیارې کې دښنو ته ولاړ دي کثیر تعداد سره. یو طرف نه گزار وشو د تورې علمدار کربلا ګلدسته جدا شوه، خو علمدار کربلا زړه تسلي دی، ویلې چې کوم هدف دی هغه ماسې سالم دی. دوستانو کوم مقصد دی هغه ته ماسې ضرر نه دی رسېدلی. یی چې دویم لاس یې کله پرې شو هغه د بعد هم چونکې علمدار کربلا مقاتلو کې ذکر دی چې مشکای غاښو کې نیولی دی، بیا یې زړه تسلي دی، زړه یې تسلي دی چې خیر دی که لسونه مو پرې وي څه فرق نه کوي، خو چې مشکای زه ډاک خیمو ته ورسوم. عزاداران مظلوم کربلا یی چې یو داسې وخت راغلو چې یو داسې غشی ولګېدو چې هغه غشی د علمدار کربلا بدن ته نه دی لګېدلی، مشک ته ولګېدو، مشک نه اوبه تالې شوې، خو داسې وایه چې د علمدار کربلا روح سره پرواز روح سره پرواز وکړو. هغه د بعد یی چې علمدار کربلا آس نه ځمکې ته راغلو. یو د ایران یو جنباز دی، یی چې هغه جنباز دوه لاسونه یې پرېیو، ورسره سترګو نظیر یا کاو، ویل هغه کربلا ته لاړو، یوې قافلې سره ملګرو سره لاړو. ویل کله علمدار کربلا زیارت ته مخ ته ودرېدو، ویل حد نه زیات وژړېدو، حد نه زیات. ویل ټوله قافله اوس یې راټوله شوه، تسلي یې ورکړه چې بس دې دوه ډېر مه ژړه. ویل هغه جنباز سر دوه لاسونه یې نه وو، هغه د ورته یې چې تاسو ته پته نشته چې چا لاسونه نه وي هغه څنګه غورځي، دا ما ته پته ویله دا ما ته پاته دی، زه کله غورځم زه څنګه غورځم، زه څه غورځوي ما ټولو نه اول مخ لګي. ویله چې هغه ټولو نه زیات وژړېدو. عزادارو یہی چې کله علمدار کربلا عرش نه فرش ته راغلو، حسین مولا ته یو داسې غږ یې وکړو چې هغه غږ سره د حسین مولا دوستانو ملیا ماته شوه، چونکې مولا حسین خپله وویله چې علمدار وروره ملیا مو ماته شوه. یہی چې دا حالت کوم دی د کربلا واړه سیدان یتیمان دا ټول کسي حسین مولا ملیې ته لاس چولی دی. یہی استاد سمزري نه مې دا روایات اورېدلی دی، والله العلم سند یې څنګه دی، خو یہی چې استاد سمزري یہی چې وړې بیبي ټول یتیمان راټول ورته ویله چې بس دې ته بعد ما بابا نه چوکو پونه ویلې چې مظلوم شوی دی، ملیان یې ماته شو، شدید بعد یې ما بابا نه چوکو په نه غواړئ. دوستانو یہی چې حسین مولا کله علمدار کربلا ته خیمو نه راتللو، خیمو نه ویله دې نه مخکې چې کوم شهید ته تللی مولا حسین به صرف مقتل ته سترګې غړولې صرف مقتل ته به سترګې غړولې، ځان پسې څټه سترګې نه غړول. خو یې چې کله علمدار ته تللو یو ور مخ راوړوي خیمو ته بیا مخړی علمدار کربلا ته واجه یې څه دی، واجه یې دا وه چې بل شهید جنازې ته تلای حسین مولا به تسلي و چې خیمو کې علمدار شته دی.
خیمو کې علمدار شته دی خو څه کله علمدار ته ورتللو مولا حسین دغې خبرې اندېښنه وه څه خیمو نه خو راغلو په خیمو کې چوک نشته دوستانو از علمدار کربلا ته کله حسین مولا راغلو دوستانو حسین مولا کله علمدار کربلا ته کېنستو زنګون یې ورته ویله کله زنګون یې ورته وویل علمدار کربلا ته ورته ما ګرانه حسینه ما ګرانه اکا حسینه لږ یې مو سترګې صفا کړه څه اخري زیارت ته وکړو دوستانو دغه ځای کې حسین مولا شعرونه ویلي دي اشعارو کې ویلي دي اشعارو کې څه ویلي دي اشعارو کې داسې یایي ما ګرانه ورور علمداره وایي تا سترګې خو پټې شوې دې ته بعد به د خور زینب خوب ونه کړي چې تا وجه نه ټولو بیبیانو ډاډا خوب کولو ما علمداره وروره وشدید بعد به بیبیانې خوب ونه کړي ما علمداره وروره چې چا خوب نه راتلو تا وجې نه هغه به نن د بعد ډاډا خوبونه کوي علمدار شهید شو عزادارانو یهی څه آخری جمله عرض کوم دوستانو یہی څه علمدار کربلا نه علاوه حسین مولا کوشش کړی دی څه د هرې و زخمی د هرې و شهید جنازه مقتل نه لږه راوړي زما کې اسانو خپو لاندې نه شي یې خیمو ته ورسوي خو علمدار کربلا جنازې کوشش حسین مولا نه دی کړی نه دی راوړي کوشش یې ویلې څه پاته وه ورته څه که خیمو ته یوسم خویان دی بیا نه پوهېږي چونکه که خیمو کې خویاندې د علمدار جنازه وګځي کیدای شي خویاندو یې روح پرواز وکړي الا لعنت الله علی القوم الظالمین یو فریاد وکوي و د کربلا ډېر ستړیا حسینا بلا سوچ څنګه ځمکې ته راغلی بلا سوچ څنګه ځمکې ته راغلی یا څنګه کوشوي که چوکوت کې ونیولی یو طرف ته د نشون در سره یخی یو طرف ته د نشون در سره یخی بل طرف ته د سروای مشک دل ویدله زه څه کله بلا سوم چا غږ وکړو زه څه کله بلا سوم چا غږ وکړو ما ته راشه ما زنګون دې ته ویله مخ مو تو کو یوه بیبي مو ولیدله مخ مو تو کو یوه بیبي مو ولیدله پیژندم نه حجاب یې وچوله ما ته یې ویله زویه زه به د اوس نه کوز کومه ما ته یې ویله زویه زه به د اوس نه کوز کومه مخه د څنګې د خیمو ته راپړوله ورته ومو ویله مو مردال ته نشتو یتنه ما وخله حجاب د ده چوله تا پکیره مور زهرای ملمداره تا پکیره مور زهرای ملمداره ډیر قرار د کوم زنګون خوبي اوله وشوه اوس خو لږ ساره اسکه زنګنونه وشوه اوس خو لږ ساره اسکه زنګنونه څه سبب د سر د نشي اسکوله
ګران بابا مدوي لوړ موته دیایي علم دارم او بو جام دی راوړه ورته یایم د کوثر اوبه زه نه چکمه یا سکینه ته مو مشک نه دی رسوله حسنینه د وپونه ما به نه ووای کربلا ته که عباس نه وای راغلی یا حسین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وبحسينك يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم كريم پروردگار علمدار کربلا سره توسل وشو علمدار کربلا باب الحوائج عظمت و قدسات لخاطر خدا ناست جامع رحمت و کرام نظر وکي خدا ناست جامع که هرچا حوائج شرعیه برآورده کی خدا دغه جامع کې چوک مشکلات لري مشکلات حل وګرځولای کی پروردگار کریم خدا دغه جامع کې چوک بیماران دی رمضان به نور مؤمنانو کې چوک بیماران دی حسین مولا لخاطر خدا ټولو ته صحت کامل عنایت پروردگار کریم خدا حسین مولا لخاطر پروردگار سوره مؤمنان مسافران دی ټولو خدا سفر به خطر کی رب کریم خدا علمدار کربلا لخاطر لیبیا کی مزمنان مشکلاتو کی دی یو ای کے عراق کے کم ځایو کی مزمنان مشکلاتو کی دی جیلو کی دی خدا علمدار کربلا لخاطر ډیر زر رهایی او عطا کی پروردگار خیر و عافیت و خوشحالی سے خپل کور ترا وستلای کی رب کریم خدا حسین مولا لخاطر رمضان به صحت کامل عنایت د تکلیف نه هر مشاد پر برطرف کی صحت و سلامتی سے خدا طول عمر و نصیب کی کریم پروردگار علمدار کربلا لخاطر د دغه زمانه علمدار امام خامنه‌ای بزرگوار ته طول عمر با برکات نصیب کی سیستانی بزرگوار ته طول عمر با برکات نصیب کی پروردگار ایران انقلاب ورزنه بل ورزته مستحکم ولرلای کی سوره مقاومتونه دی پروردگار اټول مقاومتونه ورزنه بل ورزته مستحکم وګرځولای کی پروردگار اسرائیل ملګری خار ذلیل کی پروردگار اسرائیل نست و نابود کی رب کریم خدای ملک پروردگار امن و امان را وستلای کی پروردگار کریم خدا به حق محمد و آله طاهرین ایک ور می حالات پروردگار ډیر زرخ حالات باندې بدل وګرځولای کریم پروردگار به حق محمد و آله طاهرین زمانه مولا ظهور کی تعجیل وکي رب کریم خدا مټولو ته مولا خروغ انتظار کوونی توفیق عنایت کی کریم پروردگار حسین مولا لخاطر جامع حقداران قوم شهدا غری کی رحمت کی به حق سورۃ المبارکۃ الفاتحہ کریم پروردگار حسین مولا لخاطر مصور مؤمنان ځوانان و مسافران دی خدای ټولو سفر به خطر کې پروردگار چوک سفر کې مشکلاتو کې دی مشکلات حل وګرځولای چوک بیروزگار دی خدای خروغ روزګارونه او ته عنایت کې پروردگار ټولو رزق حلال زیات کې کله وغاړي خوشاله سه خپل کور ترا وستلای کې کوم ځوانان مجیلو کې دی خدای هغه ته رهایی عطا کې حسین مولا لخاطر ته مددگار وګرځيږي یسیر بای و بل نمای واغسته یغه مزمل آقا پروردگار کریم خدا مزمل آقا تا خوشحالی عمر نصیب کے رب کریم خدا تکلیف تنا ہر مشاد پر برطرف کے مسرائے حسین مولا حقیقی ذاکرینوں کے حساب کے مسرا پروردگار د مذہب حق تبلیغ و ترویج کوان توفیق و تعنیات کے شفیق بائی پروردگار نور سورہ مذاکرین و توسل و مٹولو تا خدا
حسین مولا الیار کی خدمت کوانی توفیق عنایات کے پروردگار کریم خدا بحق محمد و آلہ طاہرین رب کریم خدایا یہ مقام شہداء و درجات عالی دی متعالی وگرزولے کے بحق سورة المبارکت الفاتحہ. بسم اللہ. لوارث کسانو بس فاتحہ والویلو خدا ورمان رحمہ کی. بسم اللہ.